د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي طالبانو د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ طرحه نه لري. د اف جی نیوز درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې ساعت تازه او مهمو خبرونو ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي طالبانو د افغانستان لپاره هیڅ کومه طرحه نه لري. ښاغلی احمد مسعود نن د جولای پر 26مه د ټاکنیز کمپاین لړ کې د لویې جرګې تالار کې وویل د طالبانو لپاره نوې خبرې لري. که غواړي چې د اسلامي جمهوریت تر چوکاټ لاندې راشي، حل کړه دې راشي، هوکړه ورسره کولی شو، خو بالاخره که د تېرېدو پړاو څو کلونو وخت هم ونیسي، سمه ده باید ټاکنې ومني، خو دا چې د تل لپاره له یو وچ فارمول سره راشي او د څو ورځو له کبله د افغانستان د ټولو نسلونو راتلونکی خراب کړي، دا کار ناممکنه دی. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غني وایي که له ټکنالوژۍ سره ځان بلد نه کړو، له 4م صنعتي انقلاب څخه به هم محروم شو. ولسمشر محمد اشرف غني د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپلو درسونو په لړ کې ویلي ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک، ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لاره ده، او په وینا افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دې برخې له ټولو نوښتونو سره بلد کړي. د اف جی نیوز درنو لیدونکو دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.